جبورې کور مې تا نصیب راوړی یما جانانا لاس راکچي دواړه سرزونه نري باران دې پاس پلوړې باره وینا جبورې ښځې دا پیالې ډېره زیاته خاوره ده پکې بس صحیح ده راکه چې راکه شاته زار شم درنه قربان شم درنه ویم ټول لوګې شم درنه ښځې ډېره راته جانه مجاله ده چې زه راواچوه د خدای ظالمه وختي داسې انتظار کوم چې به اوس راشي اوس به راشي ګوره دا جګوله خفه نه شي دا دودپتي ما دې خپلې ښځې له پخ کړې ده دا غریبه ډېره زیاته نازکه ده تا له به شنه شی پخ کړم نه نو دا پلار دې زه نیمه نو دا جګوله پلار مې خو ښځه د خدای ظالمه څنګه ښځه ته اوس ما ته سپک ګورې او ښځې ته دروند ګورې ګوره دا جګوله تا ته ما په خپل وخت کې ښه دروند کتلي دي اوس زما د ښځې دوران دی ویم دا جګوله په دې ټوله دنیا کې ماته دا خپله ښځه ډېره ګرانه ده که څنګه ښځې الله دې خوشحاله که سمه خبره کړي خیر ته د ښځې ده که نه او زه ته سپک یم نه سپک دا جګوله ته په خپل ځای مخ کې دروند وي کله چې ښځه کور ته راشي خو ښځه درنه شي که نه بچي یو خبر بیا ساده ما د مور سره مینه کړې وه خدای دې وبخي اوس هغه مړه ده خو داسې خو نه چې ما بیا خپل ته پرېښلي ویم یادا دا قارېږه ما ویم ستا دبر تېر شوي دي دا اوس هغه دبر نه دی چې د پلار مخکې به زوی خبرې نه شوې کولی داسې کار دی خبر کېږه ما بچي یو خبره درته کوم ویم زامنو به د پلار په مخکې قسم په خدای کو ټوخې قدرې کوی شو اوس خو چې زامن راشي دمان ته جوړ شوي چا سره به موبایل لاس کړي څوک په نسوار لګوي څوک په سګرټ لګوي مړ هغه عزت څه شو هغه پښتو څه شوه دا جګوله تا تصویر ویم ما څه وي ویم د ده زموږ د خوشحالۍ دا کور را باندې نه پیرزو کېږي او بس ټیکته نو سمه خبره کومه نو اوس ټیکته نو نو ټیکته که نه چې هغه تا سره مینه کوي بس صحیح ده خو چې ما سره مینه کوي زه یې پلار یم نو ته د کوره شړلې خو ناست دی که نه چې ډوډۍ میلاوېږي سرې کړې جامې راته میلاوېږي پټکې دې په سر کړې نور څوک نو دوه ګنټې خو مې وشو د خدای ظالمې یو پیلر چې خو یې په کار وه چې را لېرولې وه نو عمقه تا تاوېږي شپه او ورځ به ستا تاوېږي نو زما هم څه هم په کار دی ګوره دا جګوله تا له به زه راوړم که نه تا ګوره ستا حالات خراب دي تا له به ایښېدلې ساک پوخ کړمه ایښېدلې ګوپي به درله پوخ کړم د دې غریبې ورکوټې زړه دی د دې تیکو تړي کېږي کبابو ته یې زړه کېږي نو که ما ونه راوړم څه کفر خو رالګي یا بچې کبابو ته زما ونه کېږي تیکو ته به یې مړه کېږي خو چې زما زوی به اوس باندې راوړي او اوس به راوړي ته اوړې او ښځې ته ږدي او ما ته هغه دا هم نه دی چې بابا راشي ورونه ورته خوب نه کوي ویم بیا دا ده ویم تیکې او کباب مه خوره کباب را لابل ادم بلډ پرېشر یې له خایي کړو نو بیا م هسپتال ته یوړئ بس الله یې پکې خیر واچي چې کېږي بس نو زه بچې څه کوې نو زما پکې څه کار دی د مخکې چې یې مسکه د نظره بدګي راسه کوټې ته واپس راته چې چېرته ته دا خبره دې سیده همدا څوک چې سترګې یې داسې نه چې دړ مې شي راځه ویم بانو چې ته ژوندی وې زما به دې څومره خیر ساتم خو جان محمده ډېر زیاتې را سره کې بچي لاس کې دمو لګوم زامن کم دي السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله یا تو چې دکان نه چاري دا مې خو دې ترې کړی دی بېروزګار و ها ما ویل چې راشي لږ په روزګار شي یاره په ایمان چې منم د خدای ستا په شان زامن هر چا له ورکړي امین 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 نور خیر دی خیر دې شکر دی او ستا غزبي هر څنګه د کور نه بار نه روزي د کور او بار څه وځي د خدای ظالمه ویم بل کار نشي به د ښځې نه کله داسې تاوېږي او کله داسې تاوېږي ویم لوښي پې انځي جامې پې انځي مله څه به راته ویمه په شرمون یې وشرمولمه خو حیا پکې نشته څه ورسره وکړم د اوسنو زلمو چې کوم دي نو هسې سترګې شنېدلې دي ویم ای خفه کېږه مه موږ به د پلار په مخ کې ټوقې قدرې نه شو کولی اوس زه ناست یم او زما په مخ کې خدای سره د مینې خبرې کوي او خیال دې نه ساتي خیال مې کوم نه ساتي کاکا ووره ښه د اوسنۍ الواد دی دا بچې به دوا کوه زه به سلا دې مال چلار یاره چې خو مې په ایمان چې هلته مې کېږي خو زه م کور ته راځم دې شه وي پخکړي ښه ښه څه شو زه په مخه ده خیال دا ښځې داسې کې بي داسې کې ویم بیا مې جارو کوم نه ښځې دا لاسونه د نکریزو دپاره دي دا سخت کارونه دا پرې مه کوه
زه ستا نظر ویل دا قدرمن کېنه. نو دا به اوس ته جارو وای کوې ښځې په دغې لاسونو باندې ته نکریزې اچوه بنګړي پکې اچوه زه د څه دپاره وای ښځې مخ پوزه پټه کړه چې دوړ د باندې تګ نه شي زار شم وای ښځه خو ښځه وای زه به ستا خدمت کوم اولینه هغه خنزیر یې کنه چې نه راټیل غلو کنه بې غیرته بې خونده اوس د ښځو کار دې شروع کوم حاجي ګلاب په ما دا ښځه دا بر اسمان ته ما ته ښځه ډېره ګرانه ده په دې زه کار کول نه غواړم دا حاجي ګلاب مه کوه چې زه یې ونه یاره یو کار وکړه چې کله زه مړ شم کنه دا ښځه په دې ځای خوره کړه او په دې غون بازار یې وګرځوه چې دا د حاجي ګل زوی دی ودې شه مولم سړیه غر سړي وایي تنې ته دې وګوره او دې کارونو ته دې وګوره ویم بیا دادا نو ته ورته ولې قارېږي نو قارېږم به نه چې دا ښځو دا کار شروع کړي نو اوس چې هغه په ما خفه کېږي نو څه کوې نو خفه کېږي خو د هر یو شي خپل ټایم دی کنه ګوره دا حاجي ګلاب دا حاجي ګل زه نه غواړم چې زما ښځه دې کټوې پخه کړي زه نه غواړم چې زما ښځه دې په دې نازکو لاسونو باندې ځای جارو کړي زه د څه دپاره یم د دې کارونه زه کوم ښځه یو کار وکړه نوکره راوله وینیسه په دواړو د ښه ښکلې کښېنې مړه بې خونده او بې رنګه خو چې څنګه ته بې خونده داسې لکه زبان بې خونده وي نو کښمه ده چې ما پسې اواز ونه کړي دا کوم در پسې ځه یو هسې مونږ ته نشي کټې دا به احمد کېنه فتقورني کېنه زه پیشه او ستا جارو پیشه ویم هر څه نه دي زه نه دي زه ستا دپاره ښځې زه ستا دپاره ښځې په سر باندې ایریم چلوم داسې مه کوه بس دی بس دا مینه زما لپاره ډېر شعر دا څه کې زه ستا دپاره ویم دا پرتې خورم ښځې زه پیشه او ستا کار پیشه زه به ستا دپاره دریاب ته ودانګم ستا دپاره به سیند ته ودانګم په ځان به خورې پات کړم خو دا خفه نه شم زما نه خفه خو نه یې که نه وای نه تا نه بلې خفه یم پلار دې د خیر دی مازغې کار نه کوي مازغې کمزور دي او سنډه یو پیدا شي په حقه ښه دا کې ګوله ته مه پخوه لاسونه یې تویېږي صحیح ده دا واشه ټول عاشق زه یم عاشق او د عاشق څوک دروازې هم نشي ویم دونه مینه بس زما لپاره ډېره ده که نه ویم ځای جارو کوي لو خینځي زما لپاره دا د خاورې په سر واړولې بس یا لکه اجملیا داسې چل دی چې زه کور یم تا ته پته نشته ویم ما باندې دا خپله ښځه د دې ټولې دنیا نه ډېره زیاته ګرانه ده داسې چل دی که نه د مور پلار هم ته ګرانه ده نو ګوره اجملیا دا ته ولې داسې خبره کوې د مور او پلار خپل ځای او د ښځې خپل ځای ښځه خو زما ښځه ده پوه شي دا مې وله په دې موبایل کې چې دی که نه نو ونه مې ایزي لوډ کړی دی دا ولې ګوره د مور پلار نه دوا واله ښځې ډېرې ښځه دقه یوه ښځه د فتقوري په دې ټوله دنیا کې ایک یو پیس دی او ما ته خپله ښځه د دې ټولې دنیا نه زیاته ګرانه ما ته نصیحتونه اجمليه مه کوه ښه زما یوه ښځه مړه زه د مور پلار په دوا رنګ یم چې پلار راته څه وایي دغه به زه کوم اجملي یو خبره ته کوم او زه د خپلې ښځې په دعا رنګ یم ویم ما ته چې کله ښځه دعا وکړي که نه نو زه اسمان ته ځم زه د مور پلار په دعا نه یم رنګ زه د خپلې فتقورني په دعا رنګ یم فتقورني زنده باد زه خو دې به نه فتقورني یا فتقورني وای خدای دې شما وای خدای دې شما ښځه مې مړه شوه یا الله یا زما خوږې ښځې یا زما خوږې ښځې دې چا ته پرېښودمه یا زما خوږې ښځې دا خو ډېره ګرانه شوه یا ښځې دا دنیا خو به په ما وشي خدایه یا الله ښځه مې مړه شوه یا الله دا څه وشو یا الله دا څه وشو ښځه مې مړه شوه دا وایي بچي دا وایي دا چې
چې ګله ښځه مې مړه شوه زما دنیا روانه کړه بس مړه شوه دا چې ګله چې رانه مله په خاورو کې پرته وه دا چې ګله دا به څه کېږي دا به بچې حوصله وکړه حوصله وکړه داسې کار کومه چې زما چې اعلان مو کوم د قبر بندوبست هم وکړم دا چې ګله ښځه مې مړه شوه دا نو څه ورکړي وو دا چې ګله به سونه دي ورکړي ته حوصله وکړه زویه حوصله وکړه دا چې ګله ښځه یا الله خیر ته حوصله وکړه زما ښځه زما ښځه زما ښځه زما ښځه بدخورني پاسه بدخورني پاسه پاسه بدخورني پاسه پاسه وای خدای دا به څه کېږي زما ښځې یا ښځې زما دپاره م سوال وکړه که نه چې زه م دغه ته در شومه یا ښځې ډېره ګرانه ده لکه جان کټیا د خدای تعالی ظالمه دا خو شپږ میاشتې شوي دي چې ستا دا ښځه وفات شوې ده او ته په دې قبر ته روزانه جړاګانې کوې دا څه کوې ما یاروره ما ته دا خپله ښځه د دې ټولې دنیا نه ګرانه زه په دنیا کې او په کور کې څه کوم اوس یې خوند وکړو د خدای تعالی ظالمه د ټولې دنیا ښځې مړې دي نو د هغې به پسې جاري یو زما ښځه وه زما پتخورني پتخورني پسې زما دنیا روانه ده خدایه ما وغواړه دا دې لا څنګه سړی دی د خدای تعالی ظالمه تا یو زما خیال په خپلو سترګو باندې ښځه چې ته نه وه لیدلې یو په لومړي ځل یې لیدلې ده بیا به مازغه مې مه خوره ځه نه زما د دا دنیا ماڼه پیو باسه وای زما ښځې زما ښځې مام ځان سره بوځم زه په دنیا څه کومه زما زړه درپسې روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه چلی شکر الحمدلله خیر دی هغه زوی لري څه غم وکړو قبر ته چې کوم دی په جړې ځان مړ کړو یو همداسې کار دی چې سهار شي او ماښام شي هېڅ پته نه لګي ځي او هغه قبر ته څملي او جاري ورته ورځم او پسې راځي زما خیال چې د په سترګو باندې ښځه نه لیدلې یو ښځه لیدلې وه خو مینه یې ورسره زیاته وه که نه ځه ته ځه داسې کار وکړه چې څه غم ولې وکړه حقه نه یو الله دې خیر کړي ځه راپاسه راپاسه دا سر کې نه دا چې ګوره نه دا چې ګوره زه خپله ښځه یوازې نه دا خدای ظالمه دا ښځې خو د هر چا مري که نه ویم بله بدله وکړم بله بدله وکړم نه دا چې ګله نه زه بله ښځه نه کومه زما پتخورني وه دا چې ګله سوال درته کوم د الله نه سوال وکړه چې ما هم دې خپلې ښځې له هغې دنیا ته په خولې باندې دا خبرې مه کوئ دا خوله باندې وامه داسې کار به چې بله بدله وکړم خولې بدله وکړم که نه 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 دا چې ګله زما خپله ښځه خوښه ده یخني ده یخني ده مړ به شي نه پوهېږم دا چې ګله زه خو مرګ غواړم چې زه مړ شم او خپلې پتخورني نه ځان هغې دنیا ته ورسوم ویم دونه مینه خو د لیلا او د مجنون هم نه وه د خدای ظالمه دا ته څه کوې لیلا مجنون به څه مینه کړې دا جګړه مینه زما ده ما ځان دا د خاورې وې که لیلا مجنون خو به ګرځېده ته ورته نو پروت ته اوس ما سره نه ځې نه بس مزلو زه لاړمه ځه خدایه پاکه چې ښځه خو د ښځې په شان وکړه نو اوس لرګې وو خو څه به ورته ویم اوس مینه ده نو ښځې زما ښځه زما پتخورني زما پتخورني خدای ته سوال وکړه چې ما هم زر تا ته وغواړي زه په دې دنیا څه کوم پتخورني زما خوږې پتخورني یا د شپږو میاشتو زه ستا دا جړاګانې اورم ستا دا ښځه ډېره خوښه ده ویمه باباجي زما دا ښځه د ټولو دنیا نه زیاته خوښه ده ای باباجي زما دپاره دعا وکړه چې مال هم خدای مرګ راولي او زه هغې دنیا کې د خپلې ښځې سره یو ځای شم ګوره زلمیه مړو سره کلي نه کېږي باباجي مړو سره کلي نه کېږي خو زه به په هغه دنیا څه وکړم چې پتخورني پکې نه وي باباجي سوال وکړه چې مال هم خدای مرګ راولي زه د خپلې ښځې نه بغیر په دې دنیا کې یو لحظه هم نشم تېرولی
میا باباجي تا دا ښځه ډېره خوښه ده. باباجي د ټولې دنیا نه زما دا ښځه خوښه ده. خو ستا دا ښځه را جمدی شي نو ته به بیا خوشحاله شې. باباجي خوشحاله باباجي دا احسان به دې هېر نه کړم. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. زما زما پتخورني راجم دی شوه. زما پتخورني راځه پتخورني راځه پتخورني مېما پتخورني الله مې در پسې شوی. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. پتخورني یو خبره درته کوم. شپږ میاشتې مې خوب نه دی کړی. په دې لاره کې یو له 20 منټه دا خپلې سترګې ستا په دې خپو کې ودې کوم. بیا به ځو. صحیح ده راځه. پتخورني څه شوې؟ زما پتخورني زما پتخورني څه شوه؟ زما پتخورني څه شوه؟ پتخورني السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان دا زما ښځه ده. پتخورني خبره وره ورېږ یو منټ چې زه تپوس وکړم. دا ستا خاوند دی؟ خان دې خو زه پېژنم هم نه چې څوک دی. خان په خدای باور وکړه دا زما ښځه ده. 6 میاشتې مې قبر ته جړلې دي. دا زما ښځه ده. پتخورني نومېږي. چپ د کټوې سري په زوی پر لګې او چغې وهې په پردۍ ښځه باندې دعوا کوې. دا خانه خدای دې مړي جمدي شوي دي. او مړي چېرته جمدي شوي؟ زما هغې جوړېلې پلیلا ډرامه یې چېرته کتلې ده. خان دا خو زما مینځه ده. په خدای باور وکړه خان دا زما ښځه ده. پتخورني ده. دې سره زه ډېره مینه کوم. او په ته زما بېزتي رانه مه کړه. دغه په څه وایي؟ دا خو زما مینځه ده. ستا څنګه ښځه شوه؟ باباجي ته ووایې دا زما ښځه نه ده. دا هم ستا ښځه ده. باباجي دا ښځه تا د قبر نه نه راژوندی کړې. ما ښځه ستا را جمدی کړې ده. خو ظالمه څونه مینه چې تا دې ښځې سره کوله خو دونه د خدای او رسول سره کوله نو هغه دنیا به دې م خشته شوې وه. او تا ته ما ویلي چې ښځې بې وفا دي. په ښځو باندې باور مه کوه. خو ته ډېر کم عقل وې. زم خان دا دروغ وایي. دا تاسو څه دلته ماته ډرامه جوړه کړه؟ باباجي دا زما ښځه ده. تا ته پته ده تا را ژوندی کړې ده. دا اوس زما نه انکار کوي. دا څه خبرونه دي؟ دې به څنګه مړي را جمدې کوي؟ خو خدای دې بېخ بنیاد وباسه چې دغه ډیپلیلا ډرامه یې کتلې ده. هم تا کتلې ده دا چې ځان یې دغه راته جوړ کړی او هم تا دا دلته هم څه شرمونه راغېستې دي؟ باباجي ما خو تا ته ویلي ځه.
زه بیا خالي لاسونه پاتې شوم. بس ځوانه مړو پسې ډېرې جړاګانې مه کوه چې کوم تلي دي بس هغه تلي دي. یا الله زما توبه، یا الله زما توبه، خدای ما معاف کړي، ما نه ډېره لویه ګناه شوې ده. یا الله، یا الله زه به مړو پسې دونه جړاګانې نه کوم. یا الله زه به ستا عبادت کوم، زه به 5 واړه وخته لمونځ کوم. خدای زه به ستا عبادت کوم. یا الله ما معاف کړي، یا الله ما معاف